سلامونه، بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته. دویم لوست د جوړ په خیر یا هم ستړي مسي لپاره بېلابېل لغتونه چې په جرمني ژبه کې کارول کېږي هغه به وپېژنو. هلو هغه عامه کلمه ده چې مونږ یې تل اورو، خو نورې کومې کلمې دي چې مونږ کارولی سو او سلام پې باندې کولی سو. وی ګروست من، څنګه سړی ستړي مسي کوي. که چیرې په کار کې یاستئ، معنا دا چې 7 بجې د سهار نه تر 11 بجو د سهاره پورې په دې وخت کې معمولا د کار په ځای کې ګوټن مارګن کارول کېږي. ګوټن مارګن کولی شئ په ورځنۍ چارو کې خپل کور کې هم وکاروئ. که چیرې تاسو یو ځای ته ځئ چې هغه وروسته له 1 بجې نه وي تر مازدیګر 18 یا 6 بجو پورې، که هغه په رسمیاتو کې وي که هغه په معمولا غیر رسمیاتو کې وي، هغه وخت کې بیا ګوټن ټاګ کاروي یا ګوټن ټاګ استعمالوي. ګوټن ټاګ ورځ په خیر، ګوټن مارګن سهار په خیر، ګوټن مارګن سهار په خیر، ګوټن ټاګ ورځ په خیر. په اوسترایخ یا اتریش کې که څوک ژوند کوي او یا یو برخه د آلمان کې، هلته بیا ورته کروس ګاټ وایي. کروس ګاټ. که چیرته په شوایس کې هستئ، معنا دا چې په سویزرلند کې هستئ، هلته معمولا ګروتسي کارول کیږي. ګروتسي. ځینې دوستان چې یو بل سره ویني هغوی زیووس هم وایي. زیووس. زیووس. هلکان یا انډیوالان چې یو بل سره مخ په مخ کیږي، که هغه هر څوک وي بس لاس سره وړاندې کي، های او یا هلو کاروي. تر بیا ښې چارې.